دین اسلام عزتمند او حاضرین او سامعین څنګه چې تاسو په علم کې ده الله رب العالمین پر انسانانو باندې په خپل بندګانو باندې ډیر نعمتونه او ډیر احسانات کړی دي او نعمتونو کې با احساناتو کې یو عظیم احسان او عظیم نعمت ده خپل دي بندګانو ته داسې اوقات داسې ټیمونه مقرر کړی دي داسې اوقات داسې ټیمونه پیراولي داسې ورځې شپې داسې میاشتې پیراولي دغه میاشتو کې نیک عمل دغه وختونو کې نیک عمل کول الله بندگی کول دا الله رب العالمین ته ډیر زیات محبوب او غوړه وجدار چې په اوقاتو کې په دغه ټیمونو کې په دغه ورځو شپو کې عمل کول نیک عمل کول دغه اجر او ثواب نسبت ته نور ورځو ډیر زیات او داسې اوقات داسې ټیمونه دا میاشتې الله رب العالمین دغه مقصد د باراولي چې زماده بندگان دو بګی نیک اعمالو کی زما بندگی پکيو کی ما پکې رضا کی او چې دا خلک جنت الفردوس داخل کما جنت مستحقین وګرځي او دا میاشتې دا وختونه به ذکر راولي دې د دې امت عمرونه چې دا ډیر زیات کم دي عمرونه دا ډیر زیات کم دي 50 کاله 40 کاله او ډیر کم خلک چې هغه 50 ولا یو نه بر لاړ شي الله سبحانه و تعالی سداسي وخت سداسي ټیم پر راولي یو موضوع کې دا یو اجر او ثواب چې الله رب العالمین زیات ورکړي نفلو کې او دا نفلو اجر او ثواب چې هغه فرض په نسبت دا ورکړي معمولی غني صدقه وکي هغه صدقې اجر او ثواب چې الله رب العالمین دا زیات ورکړي مقصد د دې لپاره چې الله سبحانه و تعالی غا احسانات غ نعمتونه به خپل بندګانو باندې کړی دي باغ اوقاتو کې باغ میاشتو کې بهترین وخت یا بهترین او غوړه میاشت او محبوبه میاشت چې هغه رمضان مبارک میاشت دې میاشت چې الله سبحانه و تعالی فضیلت مقام او شرافت دا ورکړی دی دا په خاصو اعمالو ورکړی دی په خاصو کارونو باندې ورکړی دی دا کارونه په نور میاشتو کې کیږي خو ډیر کم کیږي یا باغ میاشتو کې بالکل دانه کیږي اگر انسان کولای شي فضیلت او مقام الله رب العالمین دې میاشت ورکړل چې په دې کې ډیر اعمال انسان راجمع کوي ډیر اعمال چې هغه په دې میاشت کې هغه راجمع کوي هغه مقام او شرافت الله سبحانه و تعالی میاشت ورکړو خاص اعمال باندې په خاص کارونه باندې الله رب العالمین دې فضیلت ورکړي جب کہ اللہ رب العالمین فرض کړه دا یو فضیلت ته درایي صدقات او خیر خیرات په خلق ورکړي دا بل فضیلت ته شپې تهجد قیام الليل تراویح به کوي دا بل فضیلت ته قران کریم الله رب العالمین په دې میاش کې نازل کو دا بل فضیلت ته داسې ډیر اعمال په دې کې کیږي صدقات او خیر خیرات په خلق ورکړي افطاری پروګرامونه دا ټول په دې میاشت کې کیږي دا ټول فضیلتونه الله رب العالمین دې میاشت ورکړي الله رب العالمین چې دې میاشت فضیلت ورکونه مسلمان لم پکاره چې دې میاشت قدر احترام عزت وکړي رمو لكل زكاة ان شهر رمضان سوق عظيم للحسنات والنفحات رمضان مبارک میاشت دا یو سیزن دی یو بازار لګیدل یو میله لګیدل دا دغه انسان چې ډیر غټي غټي نیکی چې دا کول شي قیمتي لمحات الله سبحانه و تعالی په دې میاشت کې راوستي مؤمنانو ته ترغیب ورکړي چې دا قیمتي اوقات دا قیمتي ټیمونه دا غره ځای نه کوي الله ولعب کې دا ځای نه کوي ځکه ډیر خلک داسي
هغه د وخت نه فائدہ وانخلي د میاشت نه فائدہ وانخلي او کله رمضان مبارک میاشت تیر شي نو سیم په خپل باندې وای لکه ډیر وای بهترینه میاشت وا ډیر غوړه میاشت وا تاسو ته نو کوم منځونه یې سو کړلی هغه معلومات چوک نشي نو هغه نفر خو خپل ځای دي تراویح خپل ځای او فرض مونږ نه پاسي فرض مونږ په هغه نه کوي او دا رنګي د جمعې چې هغه محروم وي الله رب العالمین غا فرضیت چې حکم تغییر لحاظ غوونه ساتي په خپل باندې ډیر نعمتونه ولې میاشت او ډیر بهترینه میاشت بهترینه غوړه دا خود هغه چا لپاره وا چې په دې سیزن کې مقابله وکړه او د دې بازار نه فائدہ واغستله او په دې کې نیک اعمال زیات وکړل د دې انسان لپاره دا غوړه وا د دې انسان لپاره غوړه وا چې د بګي الله رب العالمین رضا کو د الله بندگی بګي زیاته وکړه او د روزي غو مقصد غي پیژندل چې هغه د روزي مقصد تقوا وا ځان د ګناونو بچ کولو د غیبت نه د چغلۍ نه د ناروا کارونو نه ځان بچ کولو په خیر خیرات کې سبقت کولو په نیک اعمالو کې سبقت کولو په نیک اعمالو کې مخکې کېدلو دغه صفات به د کرالل او الله رب العالمین د رضا شو د دې انسان لپاره دا غوړه او محبوب ګرځیدل دې انسان لپاره غوړه محبوب ګرځیدل دغه علماء لیکي يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر څوک چې ګټه غواړي نو بدی کې وای ګټه دی وکي او که څوک تاوان کول غواړي نو تاوان دی پکې وکي کله چې سیزن ولګي ډیر خلک چې غسو کې په سیزن کې تاوان وکي تاوان زګو کې چې غیره فائدہ وانه اخلي یادارنګ په ټیم باندې هغه کاروبار له توجه ورنکي یادارنګ دغه چیزونو د قیمت نه خبره ډیر خلک داسې دکان کې تاوان وکي یا هغه دکان په ټیم کولاونه کی یا دغه ریټ پته ودونه لګي یادارنګ ځان غافل کی بازار لګیدل او دغه مختصر باندې وخت یا سیزن لګیدل سر نه مخامه پوري او دی انسان چې بای کی سو یا توجه کاروبار لور نکړه نو تاوان یو کړ او ډیر خلک داسي هغه په صحیح معنی باندې خپل کاروبار ته توجه ورکړي سو ګټه پکې کولای شي اخلاص پکې وساتي دغه شرم رمضان مبارک میاش يربح فيه من يربح ورکه سو ګټه غواړي نو ګټه پکې وکي او که څوک تاوان کول غواړي تاوان پکې وکړي کولای شي ځکه چې وخت نه فائدہ وانه اخلي منځونه پکې ونه کی نیک اعمال پکې ونه کی خیر خیرات پکې ورنه کی او دارنګ سیب د خلاص کاټ نه روزو کې نور د ګناونو نه روزه نه نو دی انسان غټ تاوان دا څوک غټ تاوان چې دا زما عزتمن دا رمضان مبارک میاشت دا ډیره بهترینه میاشت ده امام ابن الجوزی رحمه الله تعالی عنہ دې میاشت مثال ذکر کوي غواي ان مثل هذا الشهر كمثل رسول سلطان الى قومه ولدي میاشت مثال داره میاشت مثال پشان د بادشاہ دی یو بادشاہ دی د ملک یو مشر دی بادشاہ دی هغه خپل یو علاقې ته یو کلی ته یو قاصد ولېږي یو خبر کوونکی ولېږي چې تلاړ شه پلان کې قوم تلاړ شه او زما د پیغام چې دا ورسو کله چې یو قاصد یو پیغام کوونکی پیغام لېږونکی یو بادشاہ خپل قاصد ولېږي خپل کفیل ولېږي یو قوم ته کله چې دا قوم راولېږي دغه قاصد یا پښتو کې وته وای خلک وایي د پلان کې ځنه خطر لګل نو تاسو کې چار لګل پلان کې مشر لګل پلان کې وزیر اعظم لګل وای دغه شان مثال لدی میاشه غسده چې یو بادشاہ خپل یو قوم ته یو قاصد ولېږي او خلک راولېږي دغه قاصد اکرمو شأنه دغه قدر احترام کی وعظموا مكانه هغه کټو بستر وغړي دغه تعظیم کی هغه په خسته ځای کې هغه کینی وشرفوا منزلته او غل شرافت ورکی په خسته مقام کې هغه کینی وعرفوا فضيلته او دغه قاصد فضیلت چې دا او پیژني کله چې خلک راولګي دغه قاصد احترام کی رجع الرسول الى السلطان شاكرا لافعالهم دغه قاصد راشد بادشاہ ته وای تا چې زکم قوم ته لګلې ما دغه قوم کو زما ډیر عزت وکړو زما ډیر احترام وکړو او دا رنګي زما لپاره خلاص تاک بندوبست وکړو نو وای کړی دې راشي او ټول احوال چې خپل بادشاہ ته بیان کی نو قاصد تنم خوشاله شي او بادشاہ تنم خوشاله شي دواړه تنه خوشاله شي وای فیحبهم سلطان على ذلك بادشاہ راولغه د قوم سره ډیر مینه محبت وساتي دغه د بارا چې رئیس پیسې مقرر کی دغه د بارا سنور کار روزګار دا روان کی وجدا چې خلکو دغه بادشاہ د قاصد ډیر قدر احترام کړي او کچرته د خلک راولېږي وین استخفوا برعایته وهونوا من عنایته ولم ينزلوا منزلته من الاکرام
دا خلک راولګي د بادشاہ د قاصد د پیغام لیږون کی قدر ونه کی دغه احترام ونه کی او دارنګي غلا عزت ورنه کی غته بس پک نظر باندې وګوري او دارنګي خلک چې دغه قدر احترام ونه کی وفعلوا به فعل اللئام او دغه سره عام خلک یو قسم سلوک کی دغه قدر احترام دا ونه کی رجع الرسول الى السلطان وقد غضب عليهم کله چې دا پیغام او دا قاصد راشي نو بادشاہ ته ټول خبري بیان کی نو دا قاصدوم غوسه شي دغه بادشاہ چې دا هم غوسه شي وری من قبیح افعالهم دغه په ناروا کار باندې وسيء اعمالهم دغه په بد اعمال باندې فيغضب السلطان لغضبه پیغام لون کې دغه غوسه شو بادشاہ به غوسه شو بادشاہ راولغه دغه قوم له سزا ورکړي ځکه چې دغه قاصد دغه پیغام لون کې قدر احترام ونکو امام ابن الجوزي رحمه الله تعالی فرمایي كذلك يغضب الله سبحانه وتعالى على من استخف بحرمة شهر رمضان وشهر رمضان هو شهر القرآن دقه شان چې الله رب العالمین بادشاہ دی موږ ته چې قاصد را لګل هغه قاصد سره هغه رمضان دی دا رمضان موږ ته پیغام راوړل ا پیغام سره موږ ته ا پیغام موږ ته راکړل چې دا میاش موږ ته خبر راکړي چې زره قرآن میاشه ما دارنګ تلاوتونه ما ګډیر زیات وکړي او دارنګ زما قدر احترام په دې معنی وکړي چې زره صدقات او خیر خیرات میاشه ما دا میاش موږ ته پیغام راکړي چې زره محبت میاشه ما دا میاش موږ ته دا پیغام راکړي چې زره الفت میاشه ما دا میاش موږ ته پیغام راکړي چې زره قیام الليل تراور تهجد زره دې میاشه ما دا ټول موږ ته دا پیغامونه راوړي دي خو چې کله سړی راولېږي دې میاش دا قاصد چې موږ ته الله رب العالمین را لګل دا میاش رمضان دې قدر ونه کی دې احترام ونه کی نو دا نه کې دا میاش هم زموږ ناراضه زموږ په خفقان باندې ولاړ شي دې خپل ټیم دې دیش ورځ دې تیری بشي او دا نه کې لغونه وخت دقه شان چې موږ دې قدر ونه کو الله رب العالمین موږ تاسو ته غوسه شي د خپل لغه نعمتونو موږ محروم کی د خپل لغه نور ته رحمتونو موږ محروم کی او دا رنګ د الله غضب ته موږ ته مخامخ شي او الټه د عذاب څخه شو د مستحقین بشو زما عزتمندو دا بهترینه میاشه د قدر احترام چې دا پکار کله چې انسان دې میاش قدر احترام وکي الله سبحانه وتعالى داسې خلقو دره په جنت کې نعمتونه تیار کړی دي قران کریم کې الله سبحانه وتعالى فرمایي قیامت پر ورځ باندې با دوړلې به جوړی شي یو ډول هغه ده چې غوته به بخیل اسمانه عمل نامه میلاو شي چې کله غوته بخیل اسمانه عمل نامه میلاو شو دوه راځي خپل قوم قبيله د راځي چې زرا شي زما عمل نامه دا ویني پای کې به اعمال به کړی بیا ود الله فرمایي چې دا خلق الله رب العالمین جنت ورکی چې کله جنت ول ورکی دوی ته به زیره میلاو شي چې اے جنتیانو کلو خوري واشربوا اسکي هنيئا بخوشالۍ سره په مزي سره خراس کا کوي زکه خراس کا کوي جنت کی کوي بما اسلفتم فی الايام الخاليه په دنیا کې تاسو باندې خالی ورځ راغلي وي یا بما اسلفتم په سبب د هغه عملونو چې تاسو په دنیا کې غورځ غټه کې کړی وي خالی ورځ د دنیا غژن تاسو ډک کړو مجاهد رحم الله تعالی معنی ذکر کوي وای بما اسلفتم فی الايام الخاليه معنی دارا چې تاسو د رمضان مبارک روزي نیسلی وي تاسو چې خراس کاک نه ځان کنټرول کړو ځان خو د ګنا نه بچ کړو د دغه په مقابل کې الله فرمایي چې دغه ورځو کې تاسو روزي نیسلی وي دغه میاش تاسو روزه کړی و او دارنګ یا دنیا غ ژوند الله په عبادت کې تر کړو نن دغه په بدله کې څه کوي کلوا واشربوا هنيئا پمزي اسرا په خوشالۍ سره او دارنګ خبره حسره جنت نعمتونه سو کوي فائدہ دا واخلو دغه خلکو لپاره الله رب العالمین دا جنت چې دا تیار کړی زما عزتمند رمضان مبارک میاش په دې ډېر اعمال کول پکار دي دا هغه میاشت چې دې تعلق د قران کریم سره چې الله سبحانه و تعالی امنګ تاسو ته پیغام را کړی دی چې دا هغه میاشت چې باندې الله رب العالمین قران کریم نازل کړی دی دا دې فضیلت ته یو خو دوی دی الله رب العالمین فضیلت چې ورکړل هغه په رجوع باندې ورکړی دی دیم فضیلت چې الله سبحانه و تعالی دې میاشت ورکړل دی په قران کریم باندې ورکړی دی ځکه د قران کریم او د رجوع مناسبت دا ډیر زیات دی دا ډیر زیات دی قران کریم کې الله سبحانه و تعالی فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله فرمایي میاشت رمضان دا هغه میاشت چې انزل فيه القرآن چې بدی کې د قران کریم نزول شوی دی قران کریم الله رب العالمین په دې میاشت کې نازل کړی دی دا هغه میاشت یا ذالکم شهر رمضان یا هي شهر رمضان دا هغه میاشت دی الله دی کې الله سبحانه وتعالی قران کریم نازل کړی دی او په دې میاشت کې یو شپه ده چې غیته ليله القدر وایي کېږي ليله القدر په شپه کې الله رب العالمین قران کریم نازل کړی دی دې میاشت فضیلت ده چې دې میاشت کې یو حسن درجه روایت ده
چې زبور په دې میاشت کې نازل شوی دی تورات په دې میاشت کې نازل شوی دی د ابراهیم علیه السلام صحیفه په دې میاشت نازل شوی دی او قران کریم هم په 30 شپه چې 13 شوه او 15 شپه باندې قران کریم نزول شوی دی د الله رب العالمین په دې میاشت د قران کریم نزول کړی دی یا بل تفسیر مطابق عبد الله بن عباس فرمایي چې قران کریم په یو شپه کې د اسماني دنیا نه د لوح محفوظ نواله اسماني دنیا ته بیت العزه کې الله رب العالمین قران کریم نزول وکړ او دغه نه وروسته قران کریم په 30 کالو کې د حالات مطابق دا نازل دی په دې کې الله رب العالمین قران کریم دا نازل کړی دی قران کریم کې الله د خلقو لپاره هدایت خیره په دې کې واضح دلایل الله رب العالمین په قران کریم کې موږ تاسو ته بیان کړی نو دې چې الله رب العالمین فضیلت ورکړي په سبا نه ورکړي د قران کریم په برکت باندې قران کریم الله رب العالمین په دې میاشت کې نازل کړی دی دا دواړه د قران کریم دا روزه دا په قیامت کې راځي د انسان لپاره به څه سفارش وکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصيام والقران يشفعان العبد کله چې قیامت ورځ راشي نو هیڅوک سفارش کوونکی بنه لیکن یو انسان به داسې په دنیا کې اعمال کړي چې هغه به د لپاره سفارش کوي یو په کې روزه ده او بل به یو کې سره قران کریم براشي الله رب العالمین ته وایي چې یا الله دې انسان په حق کې زما سفارش وکړه وای زکه انی منعته النوم ما دا سړی د شپې د خوب نه منع کړو زکه چې زما په وجه باندې د شپې د خوب نه محروم د شپې خوب به نه کو زکه چې شپې په تهجد کې په تراو کې به زل واستلمه د ورځې به زل واستلمه د شپې به زل واستلمه یا الله زما سمینه محبته نو فشفعني فيه زما د سفارش د دربار کې قبول کا خپل دربار کې قبول کا د حق کې دا قبول کا روزه براشي روزه چې دا موږ سفارش کې یا الله انی منعته دما منع کړو د سره منع کړو د خوراک نه منع کړو سکاک نه منع کړو دته په خوراک پروتو دته په سکاک پروتو لیکن زما د وجه نه د بچي خوراک منع کو زما د وجه نه د سکاک نه کو زما د وجه نه د ګناونه نه کول یا الله چې د زما قدر کړل نن ته د قدر وکا فشفعني ته زما د سفارش د په حق قبول کړ نو دا روزه او دا قران کریم په دوه راځي سفارش کوونکی د انسان لپاره راځي څومره د خوشاله مقام دی چې قیامت پر ورځ باندې چې دی څوک بچا پکات ناراضي خدا دو اعمال جری یو قران کریم او بل چې څه روزه دا بل انسان لپاره سکی دا به سفارش کوي الله رب العالمین په دوه سفارش چې دا به خبرې لګ دې د وجنه په قران کریم زیات وستل بکاری خاص کر پر رمضان کې او اکثر علما تاسو وګتلی په دې میاشت کې قران کریم ترجمه هم کوي قران کریم تفسیر هم کوي تلاوت هم کوي تهجد هم کوي دا ټول چې نیک اعمال دي ځکه د قران کریم میاشت دا شهر القران نبی صلی الله علیه وسلم خپل طریقه داوا چې په رمضان مبارک کې به د قران کریم سره ډیر زیات تعلق ساتل روزه په خپل ځای باندې و نور نیک اعمال په خپل ځای باندې خو ټول زیات تعلق په قران کریم سره ټول زیات تعلق نبی صلی الله علیه وسلم بارک راضی امام بخاری رحمه الله عنه حدیث ده وای دا الله پیغمبر صفت دا چې اجود الناس په خلقو کې ډیر زیات سخی سوق د الله پیغمبر او دا رنګ بیا ډیر زیات سخاوت چې په رمضان کې کو اسبم خیر خیرات ډیر زیات ورکو او چې کله رمضان مبارک میاشراله په دې کې ډیر زیات سخاوت نه کار راغست بیا په حدیث کې راځي چې جبرئیل علیه السلام په دې میاش کې راته او د نبی صلی الله علیه وسلم سره قرآن دوره کوله نبی صلی الله علیه وسلم قرآن لوستلو یا به جبرئیل اورېدلو یا به ګاډو په شریکه باندې قرآن کریم تلاوت پې کولو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې په کوم کال باندې وفات کړ په کوم کال باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم دو پیری د جبرئیل سره قرآن دوره کړل په نور عام رجوع کې په عام میاشت کې یو پیری قرآن دوره کړل او په کوم کال چې د الله پیغمبر وفات کړ نو دو پیری کړل دو پیری ځکه کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات کیږي اعمال زیات کول پکار نبی صلی الله علیه وسلم د پیری قرآن کریم دوره کړل چا سره جبرئیل سره وای حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سخاوت کوونکی سخاوت په څنګه کو بالريح المرسله د تیز هوا په شان یو د قران کریم تلاوت به زیات کو قران کریم سره ډیر زیات تعلق ساتلو هغه تعلق په تلاوت هم ساتلو تلاوت به کو دغه درس دغه تدریس به کو او د شپې په تراو کې په قیام الليل کې به نبی صلی الله علیه وسلم قران چې دال وستلو ادارې کې د قران سره ډیر زیات تعلق ساتلو اجود الناس زکه سخاوت کوونکی نو سخاوت علماء ته ذکر کوي چې حدیث کې راغلی چې الله پیغمبر سخاوت کوونکی نو دا سخاوت یوازې صرف د مال نه چې صرف مال به ورکو بلکې په هر لحاظ سره الله پیغمبر سخاوت کوونکی مال به هم تقسیمو
نو قران کریم تلاوت به زیات کوو او سخاوت کوون کې سو خپل اخلاق چې اخلاقونه به خپل خلک چې له متاثر کوو ځکه سخاوت چې مال ته نه ویل کی سخاوت دې ویل کی چې ستا اخلاق برابرۍ او دا رنګ ته خپل اخلاقونه خلکو ته فائدہ ورکړي دا هم سخاوت دی مال الله درکړل دا مال نه صدقه او خیر خیراتو کې دا هم چې دا سخاوت دی علم الله درکړل علم خلکو ته بیان کې دا هم سخاوت دی سخاوت چې دا لفظ دا عام دی نبی صلی الله علیه وسلم نه ډیر خلک چې ډیر خلک مستفید شوی دغه د اخلاقونو خلکو فائدہ غستې و دغه د مال نه خلکو فائدہ غستې و دغه د علم نه خلکو فائدہ غستې و ځکه الله پیغمبر په روزه کې ډیر زیات سخاوت ډیر مال به زیات لګو په نور میاشتو کې به لګو کم به لګو په دې میاشت کې ډیر زیات لګو ځکه چې اعمال چې دا زیات وکړي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل د قران کریم تلاوت به زیات کړ او الله پیغمبر فرمایي چې من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې قران کریم یو حرف ولوستلو فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها په یو حرف باندې انسان ته لس نیکي ملاويږي بیا الله پیغمبر فرمایي زدانو هم الف لام میم یو حرف ته بلکې الف جدا حرف ته لام جدا حرف ته او میم جدا حرف ته په یو حرف کې په یو لفظ کې سونی کوي را دي الف لام میم دیش نه کوي شو الف دا یو حرف لام میم دا بل حرف لام بل حرف او میم بل حرف درې حرفونه شو دیش نه کوي شو او بیا چې سړی د قران کریم تلاوت ډیر زیات کوي قران کریم ختم ډیر زیات کوي نو دی انسان ته الله سبحانه وتعالى څومره اجر زیات ورکړي دا صحابه کرامو طریقه و دا الله پیغمبرونو طریقه زیاته او دا الله پیغمبر فرمایي تاسو قران کریم تلاوت کوئ د قران کریم قرات کوئ فانه یاتي یوم القیامه شفیعا لاصحابه دا په قیامت کې د انسان لپاره سفارش کوونکی جوړیږي دا به سفارش کوونکی دا جوړیږي په قبر کې به انسان سره دا قران ملګری دا روزه بس تاسو ملګری نور نیک اعمال دا ملګری قران کریم سره تعلق ډېر زیات پکار ورن زما عزتمن قران کریم تلاوتونه بعض خلک دای سپ خالي په روزه کې د قران کریم تلاوت کوي دا مونږ کې ور غلط عادت ده ځان لري کول پکار ټول یو ورس میاشتې به تیری شي قران ما څوک نه راخلي ټول یو ورس میاشتې به تیری شي قران سره خلکو تعلق بنئ او چې روزه راشي بس خلک قران کریم تلاوت کوي دې د اجر او ثواب دا په خپل ځای باندې لري خو مسلمان صفت بداره چې دې بازار نه داسې میوه جوړي چې دې به 24 غنټې 12 میاشتې به خپل میوه چې دا به دغه نه فائدہ چې دا خلکو ته رسي 12 میاشتې زمون خلک چې دای چې پروژه کې منځون نه زیات زور ورکي نوافل نه زیات زور ورکي قران کریم تلاوت کوي او چې کله یو ولس میاشتې راشي نوافل خو بلري ځکه خبره ده قران کریم تلاوت خو بلري ځکه خبره ده فرض مو چې بیا هم درځي یو ولس میاشتې نه فرض مونږ اهتمام نه د قران کریم تلاوت اهتمام نه د خیر خیرات اهتمام نه د نور نیک عمل اهتمام او چې دا میاشتې راشي نو بده کې موږ ځان نه چې خلک لغونی ګرم پری دي مختصر ونه وای دا وس وای روزه وای کې وای ګری لاس نشه ورلل لغون تلاوت کوي ځکه روزه میاشت او چې کله اختر شپه شي کنه ګرم بیا خړایلی پنسیم کته او بیا په ګناور باندې داسې ډایرک ورځي له حیواناتو بشر نازم علیکم دا صفت نه پکار د مؤمن صفت دار چې به هر وخت متقی وي هر وخت پرهیزګار وي هر وخت به قران کریم سره تعلق ساتي او بهر زما عزتمن دا میاشت مقصد دا چې قران کریم سره تعلق زیات پکار په نور ورځو کې هم پکار خو په دې ورځو کې ډیر زیات پکار ځکه قران کریم الله سبحانه وتعالى دې میاشت کې نازل کړل چې په دې میاشت کې نازل کړل دي نو تعلق وسه زیات پکار دا صحابه کرامو طریقه وا قران کریم سره د ډیر زیات تعلق عثمان رضی الله تعالی مبارک راضي وای کله چې دا میاشت رااله هغه خبره وکړه وای لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله تعالی ډیره خسته خبره کړه وای که زمونږ د زړونو چرته صفا شوي صفا زمونږ د زړونو بالکل صفا شوي د حسد نه د بغض نه د هر قسم شرک نه وای ما شبعنا من كلام الله تعالی من به هیڅ نو مال شوي د الله رب العالمین د کلام نه الله د کلام نه من به هیڅ نو مال شوي خسته خبره کړه مقصد دا دی او زمونږ د زړونو چې صحابه کرام دي وای زمونږ د زړونو ګنده شوي دي زمونږ په زړونو کې حسد او بغض دا پروت دی د دې د وجه نه موږ د قران کریم تلاوت موږ له خون نه راکړي دی وجه نه موږ د قران کریم تلاوت دا موږ له خون نه راکړي انسان د قران سره تعلق الله کې پیدا کیږي د قران سره مینه محبت الله کې پیدا کیږي چې د زړه صفای زړه چې کله د انسان زړه صفای او په زړه کې حسد بغض نه په زړه کې نفرتونه دا نه او په زړه کې شرک او بدعت دا نه دا انسان چې د قران کریم تلاوت تا کوي دی انسان د قران کریم تلاوت ډیر خون ور کوي دی په قران کې داسې مشغول لکه خلک وایي کنه لکه مار د سړی بیم وایي مار د سړی چې بیم وایي او دا مار چې خپل دی بیم ته داسې سر چې دا شي د قشان دا مسلمان دا مؤمن چې کله زړه صفای او د قران کریم تلاوت کوي
دله تلاوت ډیر زیات خوند ورکوي د قرآن نه بیا سر زیاده نه وجته د خپل جبه زیاده بیا نه ودري هر وخت مشغول په قرآن کریم په تلاوت باندې هغه فرمایي لو طهرت قلوبنا کوي که زمونږ د زړونو چرته صفا شوې ما شبعنا من کلام الله موږ د الله د کلام نه نو ماړه شوي دا صحابه کرام دي موږ د 15مې صدۍ خلک یو او دا لږ 1500 کاله وروسته راغلي او موږ سوای یره موږ د قرآن سمینه محبت دي هغه صحابه کرام چې د غزلونو صفا وایسته خبره کوي وایي که زمونږ غزلونو صفا شوې موږ د الله د کلام نه نو ماړه شوي مقصد دا دی که موږ د کلام نه ماړه یو د قرآن کریم نه موږ ماړه یو د دې د موړوالي وجه دا ده چې زمونږ په زړونو کې حسد پروت دی زمونږ په زړونو کې بغض او عداوت پروت دی او زمونږ په زړونو کې نفرتونه دا پراته دي هغه نفرت موږ قرآن ته نه پرېږدي هغه حسد موږ قرآن ته نه پرېږدي او هغه بغض عداوت ګناهونه موږ قرآن ته نه پرېږدي ځکه زړه چې کله موړ شي زړه باندې ساړه وي نو قرآن سره تعلق د انسان نه پیدا کېږي عبادت انسان له الله غي خون ورکوي چې د دماغ بالکل خالی او د زړه بالکل خالی د زړه چې بالکل خالی او دماغ بالکل فارغي او د چې کله عبادت دا کوي او نظر په عبادت کې نظر په خپل سجده کې نظر خپل په قرآن کریم کې نو داسې تلاوت انسان له خون ورکوي داسې تراوی انسان له خون ورکوي چې قرآن په معنی ته پوهیږي عبادت په معنی ته پوهیږي د رکوع په سجده کې کومې دعاګانې وي دغه په معنی ته پوهیږي تعالی به خوند درکړي هغه فرمایي که زمونږ زړونه چېرته صفا شوې موږ د الله د کلام نه هېڅ چرې بیا موږ نه ماړه شوي موږ چې ماړه یو د هغې وجه ده معده د انسان انجن دی مثال په طور باندې خو چې کله معده ډکه او معده خرابوي انسان له خوراک خوند ورکوي یا که معده خالي هم وي که معده باندې دړ هم وي انسان له خوراک چې دا خوند نه ورکوي هلک وایي موړ یم نو چې موړ نو خوراک به څه وکړي اسکاک به څه وکړي یا به معده باندې تکلیف دی نو څه به خوراک اسکاک وکړي خو چې کله د انسان معده هم برابر وي معده باندې تکلیف نه او دارنګه معده کې بل نقصان نه او انسان وږي نو دغه چې خوراک کېدی نو د خوراک هغه بیا هم مزه باندې کوي او خوراک در خوند ورکړي نو دغه شان هغه که زمونږ زړونه صفا شوي نو موږ د الله د کلام نه موږ به نو ماړه شوي موږ د الله د کلام نه موږ مستفید کېدلو بلکې د قرآن ته موږ تږي ناسو تږي قرآن ته موږ تږي ناسو کله چې انسان تږي شي نو دی په دریاب باندې خلک دی او دارنګه کولر تم ناسي هر څه ته ناسي موږ د قرآن کریم نه ماړي عثمان رضی مبارک به راځي کله به دا میاشت رااله د قرآن کریم تلاوت به زیات کړ دغه نوم دا نقل دی په یو شپه کې موږ قرآن کریم ختم کړل په یو شپه کې هم کړل به ورځ کې هم کړل یو درته دا خبره چې په یو شپه کې په یو ورځ کې قرآن کریم ختم کړل او بل درته الله پیغمبر فرمایي چې په 3 ورځې نه زیات د 3 ورځې نه کم قرآن کریم به نه ختم کم از کم 3 ورځې لګول پکار خو دې تطبیق دار عام ورځو کې په 3 ورځو کې په 4 ورځو کې قرآن کریم ته ختمول شي په 3 ورځو کې 4 ورځې ختمول شي او که په رمضان کې انسان په یو ورځ کې یا په یو شپه کې ختم کې سر نه مخامه پورې کینی وای په صحیح معنی باندې د اجازه ده ځکه چې دا د میاشت قرآن کریم ده دا میاشت شهر القرآن ده بیا ختمول شي بهرحال چې انسان څومره په آرام سره په سکون سره قرآن کریم وای او ډیر زیات تلاوت پکې وکړي غور او فکر په باندې کې اجر او ثواب ډیر زیات او که اسی خالص ختمونه کوي الفاظ برابر نه وای او دغه د قرآن کریم د حروف خیال نه ساتي یا په معنی نه پوي خو ډایرک ځان ختمي نو اجر به ته ملاوي شي لیکن هغه ډیر زیات اجر ته نه ملاوي او کوم انسان چې قرآن په معنی پويږي او لږ لږ سبق وای دې انسان الله سبحانه وتعالى اجر او ثواب هم زیات ورکړي خو صحابه کرام په داسې خلکو چې هغه په تلاوت هم زیات کو خو دغه په معنی هم پويدل نو په معنی پويدل نو ډیر زیات اجر الله رب العالمین دا ورکړي دغه شان عثمان رضی الله عنه دا خبر ذکر کړه ابي بن كعب رضی الله عنه مبارک راضي وای کله چې دا میاش رااله دا میاش په داخله شو وای کان له ورد فی القرآن دغه یو خپل ورد دغه خلک وای پلان کې سړي ورد ده د پلان کې سړي وظیفه ده وای دغه وظیفه سب دا فی القرآن د قرآن کریم وظیفه بدا قرآن کریم سره تعلق ساتلو او اذا دخل رمضان نو فاجتهد نو کله چې رمضان مبارک میاش رااله نو قرآن کریم تلاوت کې به اضافه وکړه دینه معلومیږي صحابه کرام مستي په یو میاشت کې قرآن نه لوستل هر وخت به قرآن لوستل او چا به لږ لوستل چا به ډېر لوستل چا به 3 سپاره تلاوت کو چا به سلور کو او چې کله رمضان مبارک میاشت رااله نو فاجتهد نو بیا به کوشش زیات کو کوشش په زیات کو تلاوت په خپل بڑاو کو خپل اعمال به بڑاو کو دین معلومی چې مسلمان صفت بدای چې یو لس میاشت هم د الله بندگی کوي یو لس میاشت هم قرآن کریم راخلی خو چې رمضان نشي نو غیق به اضافه بیا زیاته کوي ځکه د اعمال میاشت دا صحابه کرامو طریقه دا و قتاده رحمه الله تعالی عنه وهغه بارک راضي يختم القرآن في كل 7 ليال په هر ورځ کې به قرآن ختمو هر ورځ بعد به قرآن کریم ختمو قتاده دا علما دي تابعین دي هغه په ترجمه تفسیر باندې پویدلو په عربی پویدلو
وجکل فاذا جاء رمضان چې کله رمضان مبارک میاش پراله نو ختمه فی کل 3 لیال بیا په 3 ورځو کې ختم کوو اول به په 2 ورځو کې ختم کولو په 2 ورځو کې او چې کله رمضان مبارک میاش رااله نو بیا په 3 ورځو کې ختم کولو په هغه کې به اضافه چې ادا کوله او فاذا جاء العشر الاخير او چې کله په اخیرنۍ لش په پاتې شي نو هغه به بیا ډیر زیات کړي بیا په 2 ورځو کې په 1 ورځ کې دا ختمه اول په 2 ورځې وي بیا په 3 ورځې وي او بیا به غینه هم په اضافه چې هغه به دا بڑاوي امام مالک رحمه الله تعالی عنہ مبارک راضي واذا اقبل عليه رمضان کله چې رمضان مبارک میاشت رااله وای هجر جميع المجالس ټول مجلسونه به پناه واغستل رمضان مبارک میاشت رااله مجلسونه دا پرې خدل دا و چې کوم دین مجلسو کوم حلقې چې لګېدلې وي هغه پرې خدلې وای ليعتكف على كتاب الله الله کتاب ته زنګونه داسې رحمت کړو اعتکاف دي ته ولکې زنګونه رحمت کړو زنګونه به رحمت کړ او قران کریم ته چې دا بکې ناستلو څومره د خوشالۍ خبره زما عزتمنو چې کله رمضان مبارک میاشت رااله ټول مجالس به دا پرې خدل دغه مجالس کم مجالس د غیبتونو چغلي مجالس نه وي بلکې چې کوم نیک مجلسونه هغه پرې خدل وینا پدې کې موږ بس د الله کتاب سره تعلق ساتو قران کریم سره تعلق ساتلو تلاوتن درسن تدریسن عملا شپې په تهجد کې به لوستلو دغه شاته ورځي تلاوت په کولو دغه درس او تدریس په کولو چې زمونږ تعلق د الله رب العالمین د کتاب سره دغه طریقه نو زمونږ باندې چې دا رمضان مبارک میاشت راشي موږ قران کریم په خپل ځای باندې پرېدل موږ نور مجلسونو ته ځان فارغ کو غو بزان د مجلسونو فارغ او د الله کتاب ته کې ناستل او موږ د الله کتاب نه ځان وزګارو نور مجلسونو موږ حلقې لګولې د غیبتونو د چغلیانې په یو ځای کې په بل ځای کې په یو ځای کې ولناست بل ځای کې ناست موږ نور د ګناونو مجلس ته ځان فارغ غو به د ګناونو مجلس نه ډډه کوله او قران ته کې ناستلو موږ د قران نه چې ځان چې وزګارو او د نور چیزونو کې ځان مشغول نه دا میاشت راشي زما زمونږ کوشش دا پکاره الله د کتاب سره تعلق چې دا ستل پکاره امام احمد رحمه الله تعالی عنہ دغه بارک راضي واذا اقبل عليه رمضان نو جلس في بيت الله کله چې رمضان مبارک میاشت پراله نو په جماعت کې بدن ناس امام احمد رحمه الله تعالی عنہ رمضان مبارک میاشت پراله نو جلس في بيت الله هغه په جماعت کې دنه مکیناس واعتكف على قراءه القران او قران کریم قرات چې دا بشورو قران کریم تلاوت پیدا شروع دینه دا مثلا نه معلومیږي چې په رمضان کې تلاوت کړل په نور ورځو کې دغه تعلق د قران سره په نور ورځو کې خو چې کله رمضان براغه نو تعلق په هر عمل سره زیات شي هر عمل سره زیات شي او بیا خاص کر د قران کریم سره دغه شان سفیان ثوری رحمه الله تعالی مبارک راضي اذا اقبل رمضان ترك جميع الاعمال کله رمضان مبارک میاشت پراله ټول اعمال چې دا پرې خدل قران سره تعلق زیات پیدا شي اعمال نه دا مراد دي چې نیک عمل به نه کو نیک عمل به کو نوافل به هم کول صدقه خیر خیرات به ورکو او دغه سره تعلق به الله کتاب سره ساتلو نو زما عزتمنو دې میاشت چې الله سبحانه وتعالى مقام او شرافت ورکړل دا په ډیرو اسباب باندې په ډیرو کارونو باندې هغه یو سبب پکې نن ذکر شو چې د قران کریم په وجه الله دې برکت ورکړل روزه پکې الله نازل کړه او دا رنګه د روزه حکم دغه فرضیت الله راولې کو ورسره قران کریم نزول په دې میاشت کې وکړو چې قران کریم نزول په دې میاشت کې وکړو او قران کریم وحی چې کوم دغه په دې میاشت کې رااله الله پیغمبر باندې په کار دا چې دې سره موږ تعلق وساتو چاله کله ورځي کله ډیر ورځي لګ وایا خو مستقل وایا لګ وایا مستقل دې میاشت مخ خپل عادت سره جوړ کی چې زه په دې میاشت کې د قران سره تعلق ساتم او یو ولس میاشت هم ساتم یو ولس میاشت هم ساتم چاله نو ورځي دلته الحمدلله کلی کې پروانه قاریان ځان کې خپل قران کریم تلاوت سره برابر کی یو رکوع وایا کوي کم دوه وایا درې وایا څومره تاسو مطابق خدا وایا دې سره تعلق دا جوړ شي چې روزه دغه حکم باندې تعامل وکړو او قران کریم چې نازل شوی دغه حکم باندې تعامل وکړو او حدیثو کې تاسو خپل هغه وضاحت معلوم دي چې کوم انسان چې قران دې نشي وایي اٹک وایي دغه لپاره دوه اجرونه دي جب یې غلي خو دې کوشش کوي یو خدای الله رب العالمین په کوشش باندې اجر ورکړي او بل په مهنت باندې الله رب العالمین اجر ورکړي الله سبحانه وتعالى موږ تاسو له قران کریم سره تعلق او قران سره مینه محبت دغه تعلق الله رب العالمین موږ تاسو پیدا کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین إن الحمد لله